څو شېبې وروسته مې سترګې سره ورغلې وې. ویده شوی وم. یو وخت د ټلیفون په زنګ راویښ شوم. ژر راپورته شوم. چې ومې کتل خاله وه. ځواب مې ورکړ. خیرت دی؟ خاله سوکه راته وویل که تکلیف نه وي یو ځل پاس راتلی شئ. سمدلاسه له ځایه راولاړ شوم او څلورم پوړ ته مې ځان ورسول. خاله وارخطا په وره کې ولاړه وه. له ننوتلو سره سم مې په اطاق کې ژړا تر غوږ شوه. ومې پوښتل خیرت دی؟ وارخطا یې وویل مارو سمه غږېدله، یو ناڅاپه په ژړا شوه. وروسته یې مخ ته څپېړې ونیوې. کوټې ته ورننوتم. مارو دیوال ته مخ ګرځولې ناسته وه. له غرې وډکې ژړل. څنګ ته یې ورغلم. سوکه مې ورته وویل مارو څه شوي؟ ته ولې ژاړې؟ ژړا یې نوره هم ډېره شوه. په ستوني کې یې سلګۍ بندې بندې کېدې. په زوره یې وویل زړه مې چوي، اور مې واخیست، په وجود کې مې سرې اوبه ولاړې. وارخطا شوم چې څه پرې ونه شي. مارو ته ولې داسې کوې؟ ما ته ووایه زه ستا لپاره هر څه کولی شم. ارامه اوسه، ژړا دې بنده کړه. غبرګ لاسونه یې سر ته ونیول. سوړ اسویلی یې وکړ. اوف زه به څه کوم، ډېره مې یادېږي. هغه به مړه کړي. حیران شوم. دا ته څه وایې؟ څوک به مړه کړي؟ ما ته سمه کیسه وکړه. څه شي نارامه کړې یې؟ سرې سترګې یې راته ونیوې. تندی یې ګونځې شو. په خوشکه یې وویل ما ته شراب راوړه. مخ مې په ثنا خاله پسې واړاوه. سر یې راته وښوراوه. سوکه یې وویل هغه دوه نورو نجونو ته چې مې اخیستي وو هغه لږ پاتې دي. خاله ژر ووته. شیبه وروسته له یو بوتل سره چې نیم ډک و راننوته. مخکې له دې چې پیاله کې واچوي مارو ورته لاس ونیو. بوتل یې هماغسې په غاړه واړاوه. له وروستي غړپ سره یې بوتل په دیوال وویشت. دانه وانه شو. سر یې ښکته ځوړند کړ. زه او خاله غلي ورته ناست وو. له یو څه ځنډ وروسته یې بالښت ته څنګ ووهل. سترګې یې نیمې خلاصې نیولې وې. له لاندینۍ شونډې غوټۍ غوټۍ وینې را بهېدې. تکه ژېړه برېښېده. ثنا خاله غلی راته وویل دا نجلۍ تر ټولو ډېره دردمنه راته ښکاري. ډېر څه د ویلو لپاره لري. ما یو څه راوغږوله. هو پوهېږم، ته ورشه ماته لږ چای راوړه چې بیخي مې ستونی وچ دی. تر هغو به مارو هم لږ سمه شي. خاله چایو پسې ووته. مارو درنې سترګې راپورته کړې. سګرېټ نه لرې؟ ژر مې په خاله پسې غږ کړ. چای پرېږده، ورشه لاندې دفتر ته د میز په خانه کې زما سګرېټ ایښي، هغه راوړه. خاله راغږ کړ. سمه ده دا دی، دستي ورغلم. مارو همداسې غرقه ناسته وه. وروسته خاله سګرېټ راوړل. مارو ته یې ونیول. مارو یو سګرېټ ولګول. ډېر په خوند یې دود سینې ته تېرول او ډېر له درده ډک به یې بیرته پوف کوه. سوکه مې لاس د سګرېټو کوتي ته وروغ کړ. یو سګرېټ مې راواخیست او ومې لګول. مارو هغه سګرېټ لا نه و خلاص کړی چې بل ته یې ور ورکړ. خاله چای راوړ. یو ګیلاس یې ما ته واچول. ورته ومې ویل خاله ته ورشه، خوب دې مه خرابوه، سهار بیا چارو ته نشې رسېدی. خاله سر وښوراوه او خپلې کوټې ته ولاړه. مارو نیمکښه سترګې ما ته نیولې وې. له ښه ډېرو کتو وروسته یې سوکه راته وویل ای ستر انسانه، تا ولې په دومره ستر جنجال کې ځان اچولی دی؟ ولې دې په ځان دومره نارامۍ او خطرونه منلي؟ ولې په پردو اولادونو پوخ یې؟ هدف دې څه دی؟ ورته ومې خندل. مارو زما دنده او مسؤلیت هم دا دی. ما خوند او رنګ په همدې کار کې موندلی. یوه هیله درنه کوم. زما زښته ډېره اندېښنه ده. اوس خو دې طبیعت لږ سم شو. راته ویلی شي چې ولې او څنګه؟ مارو غاښونه سره کلک کړل. په زړه یې لاس ونیو. له څه چوپتیا وروسته یې سوړ اسویلی وکړ. سلګو واخیسته. 6 کاله پخوا په نوښاد سیمه کې د کور تر څنګ مو د پلار هوټل و. زه نوې پیغله شوې وم. تر ما 2 مشرانې خویندې مې واده شوې وې. د هغوی خاوندان ښه خلک نه وو. د خویندو ژوند مې تریخ و. د پلار مې زما په ورکړه هیڅ زړه نه کېده. تل به یې ویل چې په هغو نورو لورانو ډېر پوخ یم، تا نه ورکوم. که مې ورکولې هم سم سړي ته به دې ورکوم. شپې ورځې وتلې. بله ورځ مې د پلار یو ملګری زموږ کور ته راغی. پلار ته مې یادونه وکړه چې زما یو دوست دی. ډېر ښه ځوان دی، په ښار کې اوسیږي. اکثره وخت بهرني هیوادونو ته سفر کوي. آزاد کاروبار یې دی. کورنۍ یې په امریکا کې ژوند کوي. ما ته یې ویلي دي چې یوه ښه نجلۍ راګوره. له ډېر فکر وروسته مې ته را یاد شوې. نو زه وایم چې لور دې ورکړه،
خوشحاله ژوند به ولري. پلار مې ورته وویل چې خدای دې خیر پیښ کړي، بیا به ګورو. میاشتو وروسته بیا هوټل ته راغلی و. له پلار څخه مې غوښتنه کړې وه. پلار مې یوه شپه مور ته ټوله کیسه وکړه او نظر یې ترېنه وغوښت چې څنګه یې خوښه ده. مور مې ورته وویل چې زما خوښه ستا خوښه ده. خور او لور چا په کور نه ده کېنولې. ځوان وګوره که ښه سړی وور یې کړه. په سبا مې مور له ما نه وپوښتل چې ستا څنګه خوښه ده. غږ مې ورته ونه کړ. له 15 شپو وروسته مې د پلار ملګری هغه ځوان هوټل ته راوستلی و. خبرې یې سره کړې وې. زما پلار یې له خپلې کورنۍ سره غږولی و. هغوی ډېر ډاډ ورکړی و چې لور به د ډېره خوشحاله ساتو. بیا یې دا پرېکړه کړې وه چې یوازې لاس په پورته کړو. 6 میاشتې وروسته د هلک کورنۍ راځي، دسماله واده به بیا وکړو. دا کیسې کېدلې چې هلک ډېر مالداره دی. لنډه دا چې زه یې هلک ته ورکړم. خپل خپلوان خبر شول. څه شپې وروسته یې زما د پلار د ملګري په لاس یو ټلیفون رالیږلی و چې ګواکې کورنۍ مې له میرمنې سره خبرې کوي. د شپې ناوخته زنګ راغی. څوکه مې اوکې کړ. هلک مخکې له دې چې ما ته څه ووایي په لوړ غږ یې وویل، ها مورې، انګور دې در سره په اړیکه کې ده، خبرې ورسره وکړه. په ډېر ناز او ادا ښکلی غږ راغی، زما ګلالۍ او ښایسته انګورې، ستړي مه شې، په خیر راغلې. جوړ په خیر مو سره وکړ. ما ډېرې خبرې نه شوای کړای. وروسته یې راته وویل ټلیفون دې مور ته وروړه چې زه ورسره خبرې کوم. له کوټې را ووتم. ټلیفون مې مور ته ورکړ او زه بیرته راغلم خپلې کوټې ته. په فکرونو کې پسې ویده شوې وم. سهار مې مور ډېره خوشحاله ښکارېده او د خوښۍ صفتونه مې کول چې ډېره ښه ښځه ده، او بله دا چې خوښې دې ویل چې خپل زوی ته مې سپارښتنه کړې چې تر څو موږ درځو انګور ته مې ټول د اړتیا وړ شیان واخلای. هیڅ داسې شی درنه پاته نه شي چې بیا زموږ وخت پرې ضایع شي. نه پوهېدم ولې مې زړه نارامه و. د خواکې خبرې مې هیڅ خوښې نه شوې. هیڅ داسې احساس مې نه کول چې دا دې زما خپله وي. هلک به د ورځې 2-3 ځلې اړیکه نیوه. د ښه ژوند زیری به یې راباندې کول. بله ورځ شله و چې سهار ښار ته راشه چې جامې اخلو. دا ټینګار یې کاوه چې یوازې راشه، یوه لحظه به سره کینو. له مور سره مې خبرې وکړې چې زوم دې غواړي چې ښار ته ورشم. هغې مې خبره له پلار سره شریکه کړه چې خواښې او خاوند یې دواړه ټینګار کوي چې دوی باید شیان واخلي چې بیا موږ وخت نه لرو. ورځ تېره شوه. په سبا مې پلار، زه او کشره 8 کلنه خور ښار ته روانې کړو. د سهار 10 بجې ښار ته ورسېدو. پلار مې ورسره اړیکه ونیوه چې تاسو چیرته یاست؟ هغه ویل چې زه د طلا یا سرو زرو مارکیټ سره یم. نیم ساعت وروسته هلته ورغلو. د سرو زرو د مارکیټ مخې ته په ولاړ ځوان مې سترګې ولګېدې چې سپین کالي په تن و. ږیره او برېت یې پاک خریلي و. په پلار مې یې غېږ وګرځوله. لاسونه یې ورښکل کړل. کشرې خور ته مې لاس ورکړ. د مخ له غومبرې یې کش کړه. ما ته یې سوکه په سینه لاس کېښود. زه څنګ ته ودرېدم. له جوړ په خیر وروسته مې پلار ورته وویل تاسو چې هر څه اخلی ورشئ. زه ځم چې هر کله مو کار تمام شو ما ته احوال راکړئ. ځوان مې کشره خور تر لاس ونیوه. زه تر شا پسې روانه شوم. لږ مخکې د یوې هسکې پلازې څنګ ته ودرېدل. مخ یې راواړاوه. راته مسک شو. مارو، پورته پوړ کې زما ځای دی. که ستا خوښه وي لاړ به شو، لږ چای او ډوډۍ به وخورو. ستاسو دمه به هم جوړه شي. وروسته به په سودا پسې راښکته شو. سر مې ورته وښوراوه. 5 پوړ ته ولاړو. د سالون په منځ کې په غټې خمیز د ډوډۍ ټول تیاری نیول شوې وه. 2 رقمه خواړه ایښي وو. ما ته یې د ناستې بلنه راکړه. کشره خور مې د ځان تر څنګ کېنوله. ځوان مخامخ سترګې په سترګو شو را سره. لومړی ځل و چې کاته مې کېدل. ډېر تر تاثیر لاندې وم. خبرې څه چې سم مې ورته کتلی نه شوی. په مینه او ډېر نزاکت یې خواړه زما خواته رانږدې کول. څه ناڅه مې له هر څه وخوړل. په زړه کې مې وویل باید لږ خبرې پیل کړم. ورته وګورم چې په زړه کې یې څه ورتېر نه شي. څوکه مې سترګې ورپورته کړې. د ځوان څېره بدله او مخ یې پړسېدلی راته ښکاره شو. مخ، سر، ځان یې 2 ځایه راته پرېښېدل. هڅه مې وکړه چې ځان کابو کړم. کشره خور مې له چوکۍ ښکته ولوېده. نور هیڅ نه دي راته په یاد، خو یو وخت مې سترګې را رڼې کړې. په ناشنا کوټه کې پرته وم. په ذهن مې فشار راوړ. هر څو چې مې فکر وکړ چې څنګه یم، چیرته یم، دا کوم ځای دی، یا ته نه راتلل. سترګې مې را باندې درنې وې. بیرته بې خوده شوې وم. نه پوهېږم څومره وخت به مې وتلی و
چې سترګې مې بیا رالوڅې شوې. یوې او بلې خواته مې وکتل. د کړکۍ څنګ ته مې په ناسته غټې ښځې سترګې ولګېدې. نیمه لوڅې جامې یې په تن وې. سینګار یې کړی لوڅ سر ناسته وه. یو ناڅاپه له خپله ځایه راپورته شوم. له خولې مې چغې ووته، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ غټې ښځې په کړس وخندل. په مکرجن اندازې سترګې راته رډې کړې. زما ګرانې ګورې، ته دې د خپلې خواښې په کور کې یې. ستړې مه شې، په خیر راغلې. په وجود مې سړه خوله راماته شوه. ټوله رپېدم. داسې احساس مې کول چې کوم بد خوب وینم. هڅه مې کوله چې راویښه شم، خو ویښه نه شوم. ژبه یې په تالو ونښته. خوله یې په خبرو کې بنده شوه. ژر مې د چایو ګیلاس ورته ونیو. مارو، چای در واخله، تږې شوې. رڼې سترګې یې راته ونیوې. دیوال ته ایښې د غاړې بکسې ته اشاره وکړه. ژر مې بکسه ورته راواخیسته. سترګې لکه د وینو کاسې، رنګ یې لکه کورکمن ژیړ اوښتی و. بکس ته یې لاس ور ټیټ کړ. غټه ګولۍ یا ټابلیټ یې خولې ته واچول. خرپ خرپ په غاښو یې مات کړ. د چایو پیاله یې په غاړه واړوله. چوپتیا خوره شوه. بیا دواړه په فکرونو کې ډوب تللي وو. سترګې یې راپورته کړې. ترخه مسکا یې وکړه. ته پوهېږې چې ژړا له تا سره څومره بده ښکاري؟ بس دی که نه؟ ژر مې ځان را بیدار کړ. ښه، بیا مې یو ناڅاپه ماشومه خور را یاد راغله. په غټې ښځې مې ور حمله کړه. ووایه، زما خور چیرته ده؟ زه مو چیرته راوستلی یم؟ ولې مو داسې وکړل؟ کړس په مخ مې څپېړه ولګېده. په سترګو مې توره شپه شوه. غوږونه مې دب شول. غټې ښځې غبرګې ګوتې سترګو ته را مخامخ نیولې وې. په قهرجن انداز یې وویل، ته پوهېږې چې په چا دې حمله وکړه؟ ته پوهېږې د چا لاس ته لوېدلې؟ وژنم دې. سمه د سړي لور شه. وروسته په حالت پوه شوم چې کیسه بل ډول روانه ده. لاړې غرقه شوې او سمه غرقه. غټې ښځې بیا راته وویل، ګوره نجلۍ، څو خبرې مې په خلاصو غوږونو واوره. که غواړې چې خپله خور دې ژوندۍ ووینې، نو هغه څه کوه چې زه یې درته وایم. په زړه کې مې څړیکه تېره شوه. د معصومې وړې خور څېره مې سترګو ته راغله. چیغه مې کړه، نه د خدای په خاطر داسې مه کوئ. څه چې ته وایې هغه منم، خو هغې ته څه ونه وایې. خیر راته ووایه چې هغه چیرته ده، یو ځل خو یې راوله. غټې ښځې وخندل. هغه نشته، تر هغه پورې نشته چې ټول شرطونه دې زما په ځای کړي نه وي. پښو ته یې ورولوېدم. عذر مې ورته وکړ. ویلې نه، دا شیان د خور نشي ژغورلی. په ما ولې چاره هم نه کولو؟ هغه وخت چې یتیموم، در په دره به ګرځېدم. ولې زما اوښکې چا نه راپاکولې؟ ولې چا د انسان په سترګه راته نه کتل؟ آیا دا حق ما نه درلود چې د انسانانو په څیر ژوند وکړم؟ آیا ما حق نه درلود چې ستاسو په څیر ښه کور، ښه خواړه، ښه جامه ولرم؟ په یاد مې دي، ښه مې په یاد دی چې کور په کور، کوڅه په کوڅه به مې د سوال بنۍ ګرځوله. په یاد مې دي چې همدې انسانانو د حیوان ارزښت هم نه راکولو. همدا چلند چې له تا سره کوم، همداسې را سره تاسو انسانانو کړي. ما ته زارۍ مه کوه. زه د رحم په نوم هیڅ هم نه پیژنم، او ځکه یې نه پیژنم چې نه چا راښودلي او نه هم چا را سره کړي. سترګې یې رډې ونیوې. له خولې یې ځګاړې باد شوې. توف په مخ یې لاړې راوشړلې. غبرګې ګوتې یې غوږونو ته ونیوې. رنګ یې تور او شین واوښت. په لوړ غږ یې وویل، کرکه لرم. له تاسو دومره کرکه لرم چې حد پرې تمام دی. هډونه مې یو تر بل تیر شول. د زړه درزا مې له واکه ووته. رڼې سترګې مې ورته نیولې وې. حیرانه تللی وم چې له دې ښځې سره داسې کوم بد موښ کړي چې دومره په غوسه ده. بې اختیاره مې له خولې ور ووتل، ما څه ګناه کړې؟ هغې همداسې بدې سترګې راته نیولې وې. ما ته یې له سترګو ویره رالوېده. د یوې ښځې په جامه کې مې په لومړي ځل داسې بده څېره او له حده ډېره غوسه لیده. شاته ولاړه. داسې ښکارېده چې حالت یې ښه نه دی. له سوزه ډکې ژورې ساګانې یې واخیستې. له ډېرې چوپتیا وروسته یې وویل، د مور نازولې، د پلار ګرانې لورې، مه ځورېږه. کوم ځای ته چې راغلی یې، ډېر ژر به د عقل سر ته راشي چې دا کوم ځای دی. دا هغه ځای دی چې یو وخت ما هم نه پېژندو. ځکه مې نه پېژندو چې نه مې غوښتل داسې یو ځای د ځان لپاره وټاکم. خو پوهېږې، دا ټاکنه زما نه وه، بلکې دا ټاکنه زما لپاره د انسانانو وه.
له دې ځایونو سره زما اشنایي هم دوی را جوړه کړې. داسې مې په یاد دی لکه دا اوس هغه ورځ چې رنځوره مور مې د مرګ په بستره پرته وه. له 4 دیوالونو راخوا مې د ښار انسانان ذهن ته راغلل. تالنده برېښنا وه، په سړک باران وریده. زه د دوی په اسره له کوره راووتم. د ښار د هرې هټۍ او هرې ودانۍ څښتنانو ته مې د مرستې لاس ور اوږد کړ. چیغې مې ورته ووهلې چې مور مې مري، د خدای په خاطر مرسته راسره وکړئ. پوهېږې دوی څه وکړل؟ دروازې یې راته راوتړلې، سپکې سپورې راته وکړې او دا راته وویل شول چې ورکېږه، دا ستاسو عادت دی. اوښکې مې ونه لیدې، درد مې درک نه کړ. زه له یو عالم مایوسۍ سره بیرته کور ته راغلم. د بې کسې او ناچارې مړې مور سر ته ودرېدم. څه و چې نه و، کومې نادودې نه وي چې ومینلې دي، خو اړ وي. څه مې کړی وای؟ له موره راوروسته وړې خویندې را پاتې وې. ډوډۍ ته یې اړتیا درلوده. دا اړتیا په ما پورې تړلې وه. مجبوره وم چې هغوی ته لاس ونیسم چې شړلې او رټلې وم. بیا هم هغه درته ولاړه وم چې له وږې ګېډې ناخبره وه. د بې کسۍ او تنهایۍ زور یې نه و لیدلی. زه بدبخته هماغسې بدبخته وم لکه څنګه چې نړۍ ته راغلی وم. نه د چا خور شوم، نه چا لور کړم، نه چا د حیا څادر په سر راوغوړاوه. سپکه یې کړم، لوڅه یې کړم، ورکه یې کړم.